ذبیح الله مجاهد څه وایي افغان طالبان له چا وډار شول، له کومو کسانو یې مرسته غوښتې او د پاکستاني طالبانو په پخلاینې کې څنګه پاتې راغلي دي. دا هر څه له پوره جزئیاتو سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. طالبان د سیاسي سلا مشورو لپاره د دیني عالمانو د شورا غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د حقونو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. ذبیح الله مجاهد جمعې ورځ د دې شورا په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه شورا کې به علما وي خو ښځې به نه وي. هغه ښځې چې په شریعت کې معلومات لري او پوهیږي له هغوی سره به سلا مشورې وشي. ښاغلي مجاهد د علماو د شورا د جوړېدو د وخت په اړه څه ونه ویل او دا یې هم څرګنده کړه چې په دې شورا کې به د برخوالو شمیر څومره وي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه نیټه کابل ونیوه، د نړیوالو له لوري پر دوی فشارونه په زیاتېدو دي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي. بلور ته پاکستانی طالبانو د پنجشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د یوه میاشتني اوربند تړون پای ته رسوي. د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت د موقت اوربند له احکامو سره غړونه کړې ده. پاکستانی طالبانو ویلي دي چې د پاکستان حکومت دې موده کې د طالبانو د پوستو پر ضد یو شمیر پوځي عملیات کړي او د سلطنو طالبانو د خوشي کولو پلان یې هم جوړ کړی دی چې تر اوسه یې نه دی عملي کړی. پاکستانی طالبانو زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت هم پلان درلود چې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړي چې په دې یوه میاشت کې یې هیڅ هم ونه کړل. دا هم باید ووایم چې تیره میاشت داسې راپورونه خپاره شول چې د افغان طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل او خوست ولایت کې د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب او کوربه‌توب کوي. درنو لیدونکو مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیده. دا د دغه موضوعاتو په اړه پوره تازه او مهم جزئیات چې موږ له تاسو سره شریک کړل. د راتلونکو لپاره یې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او پخوانیو ته یو سر ووهئ او ټولې ویډیوګانې تر اخره وګورئ. تر بیا مو په لاس سپارم. د خدای په امان.